بسم الله الرحمن الرحيم. احکام د نون ساکن او د نون تنوین په تیرو درسونو کې د اجمال په طریقه بیان شو، خو د دې متعلق څه لږ بحثونه دي، مختصر غم وایو. یو د اخفاء د تفخیم مسله او د ترقیق مسله. د تفخیم مسله او د ترقیق مسله مخکې موږ په تیر کلیف کې کلی و چې کله د نون ساکن او د نون تنوین نه ورسته د حروف مستعلیه راځي، علاوه د چانه د خانه، علاوه د غین نه چې هغې کې اظهار کیږي، نو هلته اخفاء ډکه ادا کیږي، لکه من قبلیک. او چې کله مرقق حرف راځي، یعنی هغه حرف چې هغې کې ترقیقی باریک ادا کیږي، تش ادا کیږي، نو هلته به بیا اخفاء تش ادا کو، لکه انذیر. بله دا خبرم ضرور یادول پکار دی چې کله دا نون ساکن وروسته حروف د اخفاء راغلی وي او ته پکې اخفاء کې، دا نون ساکن به خالی نه وي، یا به ما قبل فتحه راغلی وي، یا به ما قبل ضمه فیش راغلی وي، یا به ما قبل کسره راغلی وي. خو کله چې ته اخفاء کې ډیر احتیاط بدا کې چې ته د حرکت له ډیر زور ور نه کې، ځکه که حرکت له زور ورکی الته به حرف پیدا کیږي، لکه وس ينطقون. اکثر خلک د زبر له زور کې ينطقون، نو د دې زبر سره الف پیدا کی، یا کنتم کنتم. وس د فیش له زور ورکی کو اخفاء کوي، خو هلته فیش له زور هم ورکی، نو دلته وسره واو پیدا شي، به لحن جلی شي. یا منکم، دلته اوس د نون ساکن نه ما قبل کسره ده، زیر دی، نو احتیاط وکړئ چې د زیر له ډیر زور ورنه کړي چې بل حرف پیدا نشي. منکم، نو دلته بیا یا پیدا کیږي. نو قاری له پکار دی چې کله اخفاء کوي د حرکاتو له ډیر زور نه ورکوي، ځکه که زبر له زور ورکه الف پیدا کیږي، که فیش له زور ورکه واو پیدا کیږي، که زیر له زور ورکه یا پیدا کیږي. بل فرق په مابین د ادغام او د اخفاء کې. ادغام چې دی قانون ګوره دا دی چې ادغام کې تشدید وي، چیرته چې ادغام شوی دی هلته به تشدید وي، لکه من لدنه من ربهم بشر الرسول من یقول من واق. دلته ګوره چې نون ساکنه او د تنوین نه وروسته حروف د یرملون راځي، هلته ادغام کیږي، سره د غنې نه بعضې حروفو کې غنه کیږي، خو لیکن دویم حرف چې دی هلته مشدد وي. اخفاء نون ساکن وروسته حرف کې پټیږي، خو لیکن هغې کې تشدید نه وي، لکه منکم فانصب من صلصال من قبلک. بل دا ادغام چې دی دا په حرف کې کیږي، لکه وس په دې نون کې من دا ادغام من یؤمنو، او اخفاء چې دا عند الحرف کېږي، د حرف په خوا کې کېږي، ګوره من قبلیک. او بل ادغام کې قانون دا دی، شرط د ادغام دا دی چې دا به ضرور په کلمتینو کې وي، په یوه کلمه کې ادغام نه کېږي. اگر که نون ساکن او که نون تنوین په کلمه واحد نه، نون تنوین خو نه راځي، نون ساکن او حروف د ادغام په یوه کلمه کې راغلي وي، هلته به بیا اظهار کیږي، چې هغه څلور کلمات قرآن کې مستعمل شوي دي، یو قنوانون دی، یو دنیا ده، بل بنیانون دی، بل صنوانون دی. ځکه چې دلته شرط د ادغام موجود نه دی، شرط د ادغام دا دی چې دا په کلمتینو کې وي. او اخفاء چې ده دا په کلمه واحده کې هم راځي او په دوه کلمتینو کې هم راځي، لکه انذیر وس یوه کلمه ده، یا من قبلک دا دوه راځي، یا عملا صالحا دوه کلمې دي، انزل یوه کلمه ده، لآتیة فاصفح دلته دا دوه کلمې دي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.